یاره نظر ماما دا موټر مې پرې مینځئ سکوټر مې پرې مینځئ هغه غټ دیګ نه ولئ هغه غټ دیګ مې پرې مینځئ دونه بعد تک تور ولودئ تک سپین مې واړوئ پلیټونه مې ومینځل یاره کار مې ګر در وکړی کډي کباب چیرې دی یاره ته بېغمه سه یاره موږ کډي کباب درته برابر کړی ستا دوه په کار ده څنګه زر کوه راویښی زه دونه بعد وږی ما ماښامه مړی نه ده خوړلې نن غرمه هم دا دی نه ده خوړلې د دواړو ټیم پر یوه ځای خورم یاره ته یې څه تسلي وکړه کډي کباب موږ ډېره خواري ورسره وکړله خواري دې ته کښلې یاره زه وږی یم ما ته راوښی زه خورم یاره چیرې پروت دی ته وایې در وسه د کډي کباب خوراک زده دی که سرکیدي نه دی زده غوښه څنګه خوړل کېږي غوښه بس را پرې کوه خورایه نو دا نه خوړل کېږي پخېږي څه رقم یاره کار رقم پخېږي ما دې خالي راوښی زه وږی یم دا رقم یې ګرسه در کوو نه تیور راوښی کډي کباب چشته وایي څنګه یې نه راکوې ولا بدون سکان وخورې ګرد کار دې په راوکلی وای کډي کباب نه در کوم دا پوکه دا پهلوان دا ولې ورکوې ته خو راوښی څنګه خوړل کېږي هغه کله په لاس خوړل کېږي پخېږي څنګه یاره ما له پخېدا سره څه کار دی خالي راوښی یاست چې زه وخورم نو ګوره غریب سړی کډي کباب یې تر اوسه لیدلی نه دی د دا سرمایدارانو سره راغلی دی یاره یو پهلوانه خبره واوره یو دې په چکر راوستم بل دې موټرسایکل په راپرېمځئ بل دې موټر په راپرېمځئ دیګونه پلیټونه دې په راڅپا کړل بل دې په چکر راوستلی یم خو موږ راوړی دغه شي دپاره سکوټر دیګونه خو به نو ته مینځې نو زه بیا ومینځم نو بس بیا دغه راوښیه چیرې پرته داسې ویې خورم او ته لږ تسلي کوه زوی مړی اوس به دغه یې مړ سوی نه به کډي کباب خوړلی نه به دې شی خوړلی دغه یې به مړ سوی چیرې دی کډي کباب چیرې کډي کباب دغه دی یاره کومه دی دغه دی او وایي زه ستۍ د ټیم پاس یم نو موږ راوړی ټیم پاس ته در سره راغلی یم کارونه مې ګرد به راوکړل ته یې اوس ټیم به راباسوئ څنګه انسان یې پهلوانه تور دو ګوره لکه د اوبو چونګښه خالي سره پړسېدلې ده موږ راوړی د ټیم پاس دپاره خدای دې خوار نه کړه مارې نښې مه رکو پهلوانه ته په ما ځان ټکوې ته خدای ششته زبانې تا دا دروغ ولې وویل زه دې ولې ذلیله کړم نه هغه ځای دې راوستله دیګونه به چا صفا کول زما لاسونه په تورېدل خو په تا به دیګونه صفا کول خود به مې دروغ درته ویل یا رښتیا درته ویل دا ما ویګن له کرایه ورکړې ده دا 200 روپۍ مې ورکړې ده 200 روپۍ ما د ورې غوښه اخیستې وه تا له وایم موږ کدو ګوبی راوړی دی داسې خوندور مې پخ کړی دی دا کډي کباب لاس ته ځینو باسه هغه ډېره خرچه کوي هغه زموږ ستۍ د وس خبره نه ده کدو ګوبی مې راوړی دی هغه به وخورو صحیح دی ته یې وکړه ما او نظر محمد به ګوټونه در وباسو دا به صفا کړي موږ به د تر هغو ګوبی در ونیسېږو منې ده کومې ګوټونه در صفا کړل نو خو ما یې در پخو نه هغه دیګ سم صفا کړی دی زه په هغه کې برته خټه اچوم پلیټونه چې دي موټر پر موټر باندې خاوره اچوم ته یې سم څوک په چکر باندې راسي او ستا خو دوه شیشته زبانې ده ته ولې دروغ وایې نو خو زما به دې دروغ درته ویل په قسمه کار به در کولی ښه دی کار پهلوانه به دا دونه لوی اسراف ته ولې دروغ وایې یاره ته خو یې د ډریغه نه دی ټیم پاس موږ ټیم پاس به در کولی وروره ته کښېنه قرار ګپه به وکړو ته کښېنه زه نو تا له اوس ډروغ ښکار کړې زه د ډروغه یم نو ته وایې خلکو دپاره به نو ټیم پاس کوې نو ته نو چش کوې دلته پهلوان زه تا د ډروغه ښکاره کېږم یا ستا ډېره ښایسته ځواني ده ډېر زبردسته دونه دی ځواني ده د یوان ځواني ده چې بالا جوړېږي نه زه د دې باده ولاکه په چکر د سره اسمه ولې زه ستا د ډرو یم دیګونه شام په راصفا کوئ منې ده که به نه کدو ګوبی وخوره بس بیا ولاړ یا کدو ګوبی نه خورم ته خبره واوره څونه لوی سړیان یاست ته راسه خبره خو واوره